د پاکستان ورختایي له افغان طالبانو ناهیلی شو خپله د ټي ټي پي پر ضد عملیات کوي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پر پاکستاني پوځیانو له څو خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان پوځ له افغانستان سره نږدې په خپله پوله کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د توندلارو او بیلتون غوښتونکو ډلو پورې اړوندو جنګیالیو تېره میاشت په بېلابېلو بریدونو کې حداقل 14 پاکستاني پوځیان ووژل. پاکستاني پوځیان وایي چې له 4 څخه 3 بریدونه د هغو جنګیالیو لخوا شوي چې له افغانستان څخه راغلي وو، خو د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ برید لپاره نه ده کارول شوې. رویټرز لیکلي د دې ټولو تضمینونو سره سرحدي جنجالونه چې د لسیزو راهیسې د دوو ګاونډیو د اختلاف نقطه ده کولی شي د کابل او اسلام آباد روابط کمزوري کړي. پاکستاني پوځیان ویلي دي چې په وروستیو نښتو کې د چهارشنبې په ورځ فبرورۍ 14 په بلوچستان ایالت کې حداقل 6 جنګیالي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په اعلامیه کې راغلي په پاکستان کې به د ترهګریزو اعمالو د ډول عاملینو د له منځه وړلو لپاره عملیات روان وي. یو جګپوړی امنیتي پاکستاني چارواکي چې د عملیاتو په جریان کې د رویټرز ته ویلي دي چې د اورپکو د داخلېدو لپاره یې استخباراتي هڅې زیاتې کړي دي. پاکستان په داسې حال کې خپلې امنیتي هڅې زیاتوي چې د روانې میلادي میاشتې په 2 نیټه وسلوالو کسانو د بلوچستان په ایالت کې د پوځ په 2 پوستو بریدونه وکړل چې پکې 4 سرتیري او 15 برید کوونکي پکې وژل شوي دي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.